والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله لا يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو وختنا گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو مکتب دا قربانیو مضمونو پکی مینا لگائے لگائے لدینا لگائے لگائے لدینا مکتب دا قربانیو وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو مکتب دا قربانیو مضمونو پکی مینا لگائے لگائے لدینا لگائے لگائے لدینا مکتب دا قربانیو مضمونو پکی مینا لگائے لگائے لدینا لگائے لگائے لدینا سرنا زریدل سوالنا حل کیدل دپا کشک ازمونو دپا کشک ازمونو سرنا زری وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو وختنا تیریدل وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جڑیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو وختنا تیریدل گلونا بلیدل دمینی پلاریونو
د مینې پلاریونو ارمان در رسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستونو تر یار پیوستونو مکتب د قربانیو مضمون پکې مینا لوګای لوګای لدینا لوګای لوګای لدینا مکتب د قربانیو مضمون پکې مینا لوګای لوګای لدینا لوګای لوګای لدینا سرنا زریدل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمنو د پاک شک ازمنو سرنا زریدل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمنو د پاک شک ازمنو وختنا تیریدل دنگ سلی چکیدل عجیب غندی بدلونو عجیب غندی بدلونو گامونا ړنګېدل دنگ سلی چکیدل عجیب غندی بدلونو عجیب غندی بدلونو وختنا تیریدل ګلونا بیلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو هر یار پیوستونو وختونه تیریدل ګلونا بیلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو ارمان در رسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستونو تر یار پیوستونو مکتب د قربانیو مضمون پکې مینا لوګای لوګای لدینا لوګای لوګای لدینا مکتب د قربانیو مضمون پکې مینا لوګای لوګای لدینا لوګای لوګای لدینا سرنا زریدل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمنو د پاک شک ازمنو سرنا زریدل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمنو د پاک شک ازمنو وختنا تیریدل ګلونا بیلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو ارمان در رسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستونو تر یار پیوستونو ګلونا بیلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو ارمان در رسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستونو تر یار پیوستونو وختونه تیریدل ګلونه بیلیدل د مینې په لاریونو د مینې په لاریونو ارمان در رسیدل دعا او ژړېدل تر یار پیوستونو تر یار پیوستونو مکتب د قربانیو مضمون پکې مینا لوګای لوګای لدینا لوګای لوګای لدینا
مکتب د قربانیو مضمون و پکې مینا لګي لګي لدینا لګي لګي لدینا سرنا زری دل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمنو د پاک شک ازمنو چې الله جل شانه شپږ څلوېښت کوله درې څلوېښت کوله تقریبا په افغانستان کې یوه خونړي جنګ چې دا روان و ډېر تلفات ورسېدل نن پورې مونږ ته چې دا په دغه کلي کومو کې کونډې رنډې یتیمان صغیرون چې دا پوتې دي لله الحمد بیا هم دې امن ایوا فضا چې دا قایمه شوله لله الحمد او بیا د مونږو علماء کرامو یا چې دا د امارت اسلامي چارواکي او یا د کلي قومو مشرون اوس دې ته اړ شوي دي چې د کومو خلکو منځ کې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شي خو له تاسو هم دا غوښتنه ده اول په دې خبره چې موږ تاسو له کوشش وکړو قدرمنو لږه توجه مو غواړم کله چې د بدی پیدا کېږي د بدی بنیاد باید موږ تاسو پیدا وکړو د بدی وینې ماسته د بدی خامخا بنیاد لري د بدی د جوړېدلو نه مخکې دلته یو خفګان وروبله ده هغې خفګان حل کول وکړو تر څو دغه موضوع دې ځای ته ونه رسېږي خدای ناخواسته چې په هغې کې داسې مشکل جوړ شي چې موږ ښایسته ځوانان طلب شي خفه کېږو به نه اولنی مسؤلیت موږ ته راجع ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته چې هر یو له تاسو څخه دا شپونکی ده له هر شپونکي څخه به د خپلې رمې پوښتنه کړلی کېږي په اول سر کې موږ د هغې نه وروسته د ولسوالۍ مسؤول ولسوال صاحب او داسې حسن قیاس پسې راځه د قومونو تاسو دا مخور سپین ږیري دا د مسؤلیت نه څوک خلاص نه دي دې په خاطر چې ورځ قیامت کې الله جل شانه ته ذمه فریغه کړې وي په خپل ورسونه کې کوشش وکړو مخکې مې خبره وکړه چې امارات یې سره په څنګ کې ویلوړه خو اول قدم کې دغه معاملات ایچار تر مابین چې وي کوشش وکړي معاملات یې وکړي په ډېرو جزو مسلو یې موږ تاسو په وطن کې مړي شي یقینا چې تاسو وګورئ یوازې په یو ولسوالۍ کې جوړه وایي ته خبره کوله وي ته مې چې داسې مرګونه شوي چې ته په ولسوالۍ کې چې ما د پرې یادونه یقین شته بېادبي د ډېره معافي ډېره د بېادبي معافي د یو ناچیز حیوان په سر شپږ اووه کسان طلب شوي وي دا تاسو ټول شهیدي خان خلک یې سره تاسو یې وطن خلک اڅه چې په خپلو قومونو کې معاملات کوي د قوم سپین ږیري ته باید د شپې په دې باندې فکر وکړې چې د پلاني په مابین کې معاملاتو څلور ملګري به نور هم ونیسم په دې کور ته ورسم چې وروره په دې کور نه په دې پټي یا دې په دې کیکر یا په دې ونه تو مسله ده اڅه چې موږ تاسو سره کېږو دا خبره اندازې حل کوم دا معاملې روحلو د حل لارې به ولټو ان شاء الله موږ تاسو دا ولستو د ډېرو مشکل خبرې وسو او که زه دا وایم چې مو ته مراجعه نه وکړي مو په خدای دې نشاره خبره ده زه سړي د پورته وسم دا به مو ته هغه حق چې دی ولسې مو ته په غوړه کې پروت ده هغه نه ده هغه مسؤلیت مو په غوړه کې نو دې پر ورونو قدرمنو مشرونو کوشش وکړو چې د خپل ولس مشکلات
قبل الوقت منتوسي حل الله جل على شانه دي منتوسي طول معاملي دي شرط موافق او د ضروري په فضا کې حل فرمي د کوم کورنیو چې نن نو ژوند خدای تعالی ورو بخلو اولا یو خلکو ته چې چا په دې کې پوری ورکړه خدای تعالی نه اجر او ثواب وړو په دویم قدم کې ټول کورنیو ته د نننۍ پرتمینې غونډې د دې خوشحالۍ مبارکبادي وایو الله جل جلاله شانه دې دغه وروري دغه دوستي ورځې قیامت پورې قایم او دایمي ولري واخر دعوانا ډېر قدرمن ښاغلی معاون صاحب د خوست ولایت ډېر قدرمن امنیه قماندان صاحب او د علي شیر ولسوالۍ ولسوال صاحب او د امارت قدرمن امیرین د علي شیر ولسوالۍ قدرمن مشران د تورو اوبو قدرمن مشران سپینګیري ځوانان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هر کله راشئ خدای مو راوله ډېر خوشحاله یو ډېرو قدرمنو حاضرینو موږ دغه مشکلو او د بازۍ تقریبا کم از زیات 40 خوله کېږي نو موږ ډېر خوشحال یو چې په داسې یو محفل کې چې هغه د روغې او جوړې مراسم دي او موږ حضور لرو که څه هم مخکې پخوانی خلکو او دولتونو موږ هغې نه ګیله لرو چې دغه مشکل او بدۍ به یې ډېره مخکې حل کړې وه نو د محترم حاکم نظام امارت څخه ډېر راضي یو او ډېر خوشحال یو او ډېر ممنون او مشکور یو چې دغې مشکلو ته یې په وخت رسیدګي وکړه او خپل اخلاص یې وښیلو تقریبا په دې مشکلو کې موږ 4 نفره چې 2 نفره موږ د خپل فامیل چې یو موږ تره بل یې خپل پلور و چې تقریبا زه د خپل پلور نه د 9 میاشتو پاتې شوی یم هغه 2 نور نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي د خپل فامیل غړي بولو خپل مټ او وزارې بولو نو ډېر د افسوس خبره ده چې داسې یوه بدبختي ارمانته شوې ده زه یوه خبره کوم د مشکل جوړول چې دا ډېر اسان دي تقریبا په میاشت کې نه په ورځ کې نه په ساعت کې جوړېږي حتی په 15 او 10 منټو کې جوړېږي خو سر ته رسول یې بیا ډېر وخت تقریبا چې د موږ خپل مشکل چې تقریبا 40 کولو ته نږدې کېږي یعنې 40 کوله دې دوام وکړو چې حتی نن ورځ چې دو ډېر موږ خوشحال یو بیخي خوشحال یو نو خدای دې وکړي دا امارت مشران په دې روغه جوړه کې د تورو اوبو قومي مشران چې محترم حاجي صاحب ملک مسین همدارنګه اکل منګال همدارنګه د ګورګورۍ حوزې قاري صاحب نجیب همدارنګه د نورو قومونو مشران د صدقو لنډرو د تریزۍ محترم مشران ډېر ممنون او مشکور یو چې داسې یو مراسم او فضا یې موږ ته ارمان ته کړه چې په دې کې موږ خپله خوښي لمانځو نو خدای دې وکړي چې دغه مراسم په ډېر خوښۍ او په فضا کې سر ته ورسېږي نو بیا هم زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه ډېر مشرانو خبرې وکړې هغه کفایت کړي او ټولو د امارت محترم مشرانو نه قومي مشرانو نه سپینګیرو نه ځوانانو نه ډېره مننه کوم چې دا مراسم یې هغه کړل ارمان ته کړلو او ونیول ډېره مننه خدای مو راوله ژوند دې اوسي خوشحال د مونږ کومه د 45 کلنه بدي چې ده حتی په دې کې نور مشران هم ناست دي تر اوسه پورې د جمهوریت وخت نه او ډېر کوششونه یې پکې کړي دي تر اوسه پورې نه وه خلاصه شوي او نن الحمدلله د اسلامي امارت مشرانو کشرانو په دې کې ډېر کوششونه وکړل
او چې زمونږ صلح یې وکړه او په دې کې موږ دواړو جانبینو مالی او ځاني نقصانونه شوي وو او نن الحمدلله چې د قوم د طربو مشران او د اسلامي امارت مشران خاص کر نجیب خان حافظ او د کوششونه پکې وکړل او د مون خبرې په صلح بداله کړه. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي او د کوم غونډې ته چې راغلي خلک دي او مشران دي کشران سپینګیري او چې غونډه کې موږ سره شرکت کړی ده الله تعالی دې دوی ته هم اجر ورکړي. الله تعالی دې قدمونه په نیکۍ بدل کړي. مولوي صاحب محبوب شاه کانیت او د خوست ولایت د قماندان حماد صاحب ورسران نظامی چارواکي او مجاهدین د خوست ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس صاحب میا صاحب بالخصوص د قومونو د ترزی او قام د علیشیر ولسوالۍ مربوطه قومونه لکه ترزی، علیشیر، هارون خیل، قدم، لندر، علماء کرام، قومي مشرانو ته د زړه لیکم یم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. توسی ته موږ د طربو قوم ته د مشرانو ته علماء کرامو ته قومي مشرانو ته موږ په دې خاطر زحمت ډېر کړو چې د قاري صاحب نجیب احمد د ګورګورې د حافظې عامر او د دې سره ملګرو په دې معامله کې پوش په حالې ځلې کړي دي حتی په نیمو شپو کې راغلي وي د خوست نه خو د خدای په فضل او نصرت د دې بدۍ په عوض کې دوستۍ ته ورسېدو. الله دا دوستي دوی ته پختوره کړي. ډېرې خبرې شته خو نه یې اوږده وخت ډېر لنډه مرایه تېرو د لمانځو ټیمه ده او کومه پرېکړه فیصله چې مونږ کړې دو د قاري صاحب نجیب خان ورسره ملګرو چې تقریبا 8 کسان کېږي تاسو په حضور کې وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ 5 دینه مې د 1400 کول فیصله خط څرنګه چې په کال 1453 شخصي کې د دوه کورنیو ترمن چې وا کورنۍ د مبارک شاه او بله کورنۍ د سلطان چې دواړه ذکر شوي کورنۍ د خوست ولایت مربوطه د علیشیر ولسوالۍ د عقل خان ورور په اجازه یوه خبره پکې ذکر کوم چې دا دواړه کورنۍ سکه د تره زمن او د یوه نیکه لمسي دي. د طربو د قوم اوسېدونکي دي چې د دوی ترمنځ څه اختلاف پیدا شو. د ذکر شوي اختلاف په سبب د دواړو طرفونو څخه 4 کسان وژل شوي دي. وژل شوي کسان وخت په وخت وژل شوي دي او یو کس بستان په نوم چې په یوه پښه باندې زخمي شوی دی چې تر اوسه پورې د هغه زخم په وجه څه اندازه تکلیف ورته موجود دی. ذکر شوي 4 کسان چې وژل شوي دي 2 کسان د مبارک شاه د کورنۍ دي چې د یوه نوم ګل بدشاه او د بل نوم خان بدشاه ولدان مبارک شاه او پاتې 2 کسان چې د یوه نوم بلک او د دویم نوم حضرت شاه ولدان سلطان دیو بل خوا وژل شوي دي. دا چې د طرفینو ترمنځ وژل شوي کسان سره مساوي دي او یو نفر زخمي بستان نومیږي چې بستان نومیږي زیات دی. د دویم فریق چې د مبارک شاه کورنۍ ده داسې دعوا لري چې ما د حضرت شاه جوړه د بستان سره په 2 لکه کلدارو
کړې ده خو د حضرت شاه زمن چې په هغې وخت کې صغیران وو هغه د دې جوړې څخه هیڅ معلومات نه لري او نه یې مني مګر د مبارک شاه د کورنۍ لخوا د جوړې دعوا په بستان باندې لري مګر بستان هم منکر دی دا چې لاندې لیکل شویو مصلحینو د ذکر شوي جوړې په ارتباط چې هر څومره پلټنه وکړه د مبارک شاه د کورنۍ څخه یې د جوړې اسناد او شاهدانو غوښتنه وکړه د مبارک شاه کورنۍ هیڅ اسناد او شواهد پیدا نه کړل خو دعوا یې کوله نو موږ واقع اخیستونکو په لاندې ډول په یوه اتفاق او په مشترک نظر داسې فیصله وکړه چې کوم کسان چې اخیستونکو په لاندې ډول په اتفاق وکړه هغه پیسه چې کوم کسان چې د دواړو طرفونو ترمنځ وژل شوي دي هغه سره مساوي دي ځکه چې دوه کسان دی و طرف او دوه کسان دی بل طرف وژل شوي دي د دې څلورو کسانو د پښتو د اصولو مطابق جوړه وشوه د وژل شویو وارثینو یو پر بل ته د خپلو مړو ټوپۍ ړنګې کړې یعنې تبه د باخ د ډینګو او ړنګې کړې باقي د زخمي شوي کس اسمي بستان ته د زخمي پور 2,50,000 افغانۍ کېښودې او نقد ورته اصول شوې چې بستان قناعت ورباندې وکړ د مبارک شاه کورنۍ چې کومه دعوا درلوده چې اسناد او شواهد پیدا نه کړل نو موږ مصلحینو د دې دعوې د حل په منظور 1,50,000 افغانۍ د دې لپاره چې د مبارک شاه کورنۍ ته کېښودلې او ورته اصول شوې چې په آینده کې د دوی ترمنځ بیا کوم جنجال پیدا نه شي د دې لپاره چې د مدعیانو د مصارفو لپاره موږ مصلحینو د پورته ذکر شوي مدعیانو څخه په خپله اندازه چې واک اخیستونکو لازم وبللې په هغه اندازه روپۍ مو ترې واخیستې چې په هغه روپیو باندې موږ مصلحینو د زخمي شوي کس پور ور باندې پرې کړ او د مبارک شاه کورنۍ چې کوم دعوا د 2,00,000 کالدارو کړې وه چې بستان ته مې ورکړي دعوا درلودله موږ مصلحینو چې پورته ذکر شوي روپۍ مناسب وبللې ور مو کړې او څه اندازه مصرف د دوی د فیصلې د ابلاغ لپاره چې کومه غونډه رابلل شوې وه مصرف شوې پورته لیکل شوي فیصله د لیکل شوي واک لاندې وشوه او موږ مدعیانو ته ابلاغ شوه او لاندې مو د قناعت ګوتې ولګولې اول د زرین شاه د خپلې کورنۍ په وکالت عبدالله محمد غني مقابل جانب رحیم الله د خپلې کورنۍ په وکالت حاجي مامور شاه د خپلې کورنۍ په وکالت د مصلحینو نمونه اول حافظ صاحب نجیب خان دا یوه خبره زه په کوافه غواړم د څومره علي ځلې اجازه غواړم کله د څومره علي ځلې چې وشولې دا قري صاحب خدای دې عمر کې برکت وچوي یقینا چې د دوړو جبو سره تر نیمه شپه پوره خبره ترې کړې دي بالاخره چې واک ته آماده شول خدای د اجر ورکړي احتیاج په خپل ولس میان سره ده الله د قدر وکړي حافظ صاحب نجیب خان حاجی مرزا ګل وزیر نور حاجی وکیل حاجی عقیل خان منګل حاجی محسن او زه حاجی ابشا خان مولوی عبدالولی چې هغه نه درغوله د صبرایو د سروي په اوسېدونکی ده دا وایي موږ فیصله چې تاسې حضور کومو د جانبینو مدعیانو د فیصله ابلاغ کړ ومن الله توفیق
جوپانی گوالو کې موږ هم کړی و او ولسوال صاحب علي شیرو دینه وختونه او کمانډان علي شیرو د قوم انسان مدیر صاحب محتاط نه خواهش کوو او د لکانو د قوم مشر نور جمال الدین دا به مختانه کوو سره دی سلام خان صاحب او د خالي صاحب مساجان مختانه کوو چې مینه وایي وختنا تیریدل ودنا بلیدل دمینی پلاریونو دمینی پلاریونو ارمان ترسیدل دعا او جړیدل تریار پیوستنو تریار پیوستنو وختنا ګلونه بلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستنو تر یار پیوستنو مکتب د قربانیو مضمونو پکی مینا لوگئے لوگئے لدینا لوگئے لوگئے لدینا مکتب د قربانیو مضمونو پکی مینا لوگئے لوگئے لدینا لوگئے لوگئے لدینا سرنا زری دل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمونو د پاک شک ازمونو سرنا زریدل سوالنا حل کېدل د پاک شک ازمونو د پاک شک ازمونو وختنا تیریدل دنگ سلی چکیدل عجیب غندی بدلونو عجیب غندی بدلونو گامونا ړنګېدل دنگ سلی چکیدل عجیب غندی بدلونو عجیب غندی بدلونو وختنا تیریدل ګلونه بلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو هر یار پیوستنو وختونه تیریدل ګلونه بلیدل د مینې پلاریونو د مینې پلاریونو ارمان درسیدل دعا او جړېدل تر یار پیوستنو تر یار پیوستنو مکتب د قربانیو مضمونو پکې مینا لوگئے لوگئے لدینا لوگئے لوگئے لدینا مکتب د قربانیو مضمونو پکې مینا لوگئے لوگئے لدینا لوگئے لوگئے لدینا سرنا زریدل سوالنا حل کېدل بیتسورو بودی قوم مشر لیدلو کې مې توسه سلمونه باندې سلامه په دامه ملا کې چې د شپږ څلوېښتو کلو ملا واه په وخت سره مړ کول زه د هغې وخت سړی یم خو د خدای په نصرت د قومونو مشرانو په برکت او خصوصا د حافظې امیر قاري صاحب نجیب احمد په حالو ځلو چې تر نیمو شپو په بازار کې دواړو جانبو سره مو خبرې اترې کړي دي بالاخره دواړو جانبو راځه او رغبت په توی وړه واکړو کړو د خدای په فضل او احسان سره د دی شپږ څلوېښت کلنه بدي په دوستۍ بدله شو
الله دې خبره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حافظ نجیب خان د صبرایو ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال د الشیر ولسوالۍ د نوې حوزې مسؤل یم. دا ډېره یوه دردونکې سخته بدي وه چې په دا کې څلورو کسانو ضایع شوي وو. د منځه لوړ وو، دوه د یوه جانبه دوه د بل جانبه. خدای تعالی ده په دی نه رحم وکړي، الله دی ورساو ته صبر جمیل عوضونه ورکړي. آینده کې د خدای تعالی د دې دوه کورنیو بلکې د ټولو مسلمانو د اسلام د شریعت په چوکاټ کې نه ژوند سره نصیب کړي. الله دی بیا د مشکلاتو نه وسوتي. او د دی نه په دا کې ډېر مشکور یو چې مونږ خبرو ته غوړه کېښوای، مونږ سره دا کیسه ومنله. خدای تعالی دی ته اجرونه ورکړي. او تقریبا یوه نیمه میاشت به وتلې چې په دا موضوع کې مونږ لګیا وو، دا تاګ راتاګ مو سره کړلو. بالاخره خدای پاک د موضوع صلح ته ورسوله. نو د ټولو خلکو یوه منه مو دا خواهش ده، ټول زوري ورته کړو چې د الله په خاطر دغه لیاره چې کومه ده ښه لیار نه ده. مونږ تاسې مسلمان یو، او که چېرته په جغرو سړی سوچ کې وکړي د مسلمان قتل ډېر لوی جرم ده. او خدای تعالی په قرآن شریفه کې مونږ تاسې ټولو ته ویل دي چې چا په کس سره یو مؤمن مسلمان مړ کړو دغې ځای ابدي جهنم ده. نو دنیا یا تباه او دا دنیا کې آلتل په مټ کې توپاک یا هغې په مقابل کې ګرځول یا دا خپله ډېر په خطره کې ګرځي دا عمر ټول برباد وي، دواړه جهانه تباه. نه ټول نه مو دا خواهش ده چې چا دا مشکل وي او نظام ته رجوع وکړئ. د هر صحي والا چې وي هغه د مسلین شته، الحمدلله ټول ښه معتمد خلک دي. او د خپل ځون مشکل نه تاسې په مشکل ډېر ځله بدېږي، نو دی ته رجوع وکړئ چې دا مشکل او ښه په خپل یوه دارې طریقه چې د شریعت د نظام خلاف به انشاءالله نه د پښتو د عنعناتو خلاف به نه او دا موضوعونه به انشاءالله دا رکان ته دې ته حل کوي. او بیا دا رکان ته ښکلې مکا خدای پاک په لوس درکړی دو چې مونږ د توسې په هره ساحه کې چې د توسې حاکمان نه بلکې د توسې د ستونزو د مشکلاتو مسؤلین خادمین یو. او هر وخت که ولو که نیمه شپه وي انشاءالله توسې هر مشکل ته به ځون رسو. او خصوصا دغه مشکلات دا موضوعونه چې دي او مونږ ته مشرون دا رقم ته هدایت کړي توصیه کړي چې تاسې د دې خلکو کورو ته ورسئ، چای ماتې نه خورئ، مړۍ ماتې نه خورئ. او کله چې دې ته روزي ولته تاسې موضوع خبره ورسره شریکه کړئ، احسان نیکیا د دی بولئ. او الحمدلله د هغې دپاره مونږ ته نظام پټرول ډیزل روکوي، موټرې روکړې دي، په دغه تنخې روکوي چې د هغې مونږ د مسلمان مظلوم ملت هره مشکله چې وي ځانونه ورته رسوئ. نو انشاءالله مونږ د دې ولس سره د دې عوامو سره وعده کړو چې مونږ په واس کې وي چې کېږي انشاءالله انتهایي کوشش کوو چې تاسې هر یوه ستونزې مشکل ته ځان ورسوو. نو خدای تعالی دا څومره دا بدی دا مشکلات چې دي په دا سیمه کې بلکې په خوست کې بلکې په ټول افغانستان کې خدای تعالی دا وکړي چې دا د ټولو بدیو آخري ورځ وي ټوله ختم کړو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله برکاته. الحمدلله مونږ د تقریبا 40 کاله کېږي دا مشکل مو د تېرو زمانو سره الحمدلله دا حال شول. د اسلامي امارت مشرونو نه حسن محمود شاملي صاحب نه امنیه قماندان نه مونږ د شهر ولسوالۍ قماندان نه ولسوال صاحب نه بلکې د مونږ د حفظې قماندان نجیب احمد نه ډېره مننه کوو چې مونږ د مشکلاتو کې ډېرې هڅې هلې وکړلې. مونږ د توربو قوم او د تیزای قوم خصوصا د ټولې د شهر قوم څومره علماو څومره سپین ږیرو څومره ځوانانو د ټولو نه ډېره مننه کوو چې مونږ د مشکل حل کړل. مسله د ټولو ته ډېره جونه ور کړله د ټول داسې خپلو مشکلاتو غمونه بیا وسوتي. او خصوصا مونږ د توربو د کوز کلي ځوانانو سپین ږیرو علماو مشرونو نه ډېره مننه کوو چې مونږ دا مشکلو کې ډېر تکلیفونه وکړل هڅې یې وکړلې. نو الله دا ډېره جونه ور کړي
السلام علیکم ورحمۃ الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نوم یې عجیب امرشاه خوست ولایت د الشیرو ولسوالۍ توربو اوسېدونکی. تقریبا 50 کاله کېږي چې موږ دغه مشکلاتو څخه کم زیات وو. زموږ کوم کورنۍ ته جوړ شوي وو دغسې مشکلات وو. خوشبختانه چې امارت اسلامي د حاکم نظام چارواکو قومي مشرانو د حال ځلو په نتیجه کې الحمدلله چې دغه بدبختي پای ته ورسېدله. د بدبختي په خوشحالۍ بدله شوه. نو تقریبا چې 50 کاله کېږي دغې بدۍ او ډېر ځاني او مالي تلفات کې رسېدلي وو. الحمدلله چې دغه چارواکي په دې موافق شولو چې بادي حل فصل کړه. او ډېره مننه ټولو مشرانو نه، امارت اسلامي نه مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. شمس محسنی هم د توربو د ځوانانو شورا یو غړی. واقعا نن موږ په توربو کې د دوو کورنیو چې سکات رو زامن وو متاسفانه څلور مړي شوي وو. دوه یوه طرف ته، دوه بل طرف ته. د کماندان صاحب، د امیر صاحب نجیب خان او همداشان د قومي مشرانو او په ډېرو هلو ځلو په ډېرو کوششو او د ځوانانو په همکارۍ بالاخره دی په دعوت ونیدل چې د دواړو کورنیو ترمنځ او 45 کلنه دښمني په دوستۍ بدله کړي. واقعا موږ په منطقه کې نن سخته د خوشحالۍ ورځ د ساکات رو زمان او چې یوه نیکه لمسیون وو په خپل منځ کې بدي وه، مشکل وو. او دا کې متاسفانه ښکلي ځوانان په شهادت رسېدلي وو. او دا چې اسلامي اماراتو مجاهدینو او د اسلامي اماراتو مشرانو دا یوه پروسه راونه کړې ده او د خلکو ترمنځ د صلح دا واقعا ډېر د ستایلو کور ده، ډېر د ستایلو ځای ده. موږ په خپلو مشرانو د اسلامي امارت په مشرانو همداشان په ټولو مجاهدینو په ځوانانو ویاړو، افتخار کوو چې داسې رقم په معاملو کې کوششونه او همکارۍ کوي. انشاءالله موږ په راتلونکي کې بیا هم داسې کوشش کوو، هغه ستونزې چې کومې پوتې دي به حل کوو انشاءالله تعالی. ومن الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مرحمت خان ده. د توربو د ځوانانو شورا یو غړی یم. دا چې تاسو شاهد حال یې زموږ په توربو قوم کې د خپلې پلرنې ترمنځ د مړو لانجه وه، دعوا وه. تقریبا 10 کاله کېږي چې دغه دعوا او لانجه پرته وه. ځوانان جګ شول او دغه خبره یې رابسیره کړه او سپین ږیرو ته یې په لاس کې ورکړه او سپین ږیري راغلل د ګورګورۍ بابا نهمې حوزې ته دا خبره په لاس ورکړه او د اسلامي امارت د مشرانو په هدایت سره دغه خبره نن فیصله وشوه او دا ټوپۍ ړنګه شوه. انشاءالله په راتلونکي کې هم د دولت نه دا غوښتنه کوو چې دوی دغسې پیښو ته او داسې معاملو ته ډېره ترجیح ورکړي تر څو چې دغه هېواد کې دا ناخوالې پای ته ورسېږي. لکه څرنګه چې امیرالمؤمنین بهانه کړې داسې باید خلک هم په خپل منځ کې بهانه وکړي تر څو چې د ورورولۍ په فضا کې ګډ ژوند وکړو. نوم یې خندل ارمان ده. د خوست ولایت د الشیرو او تریزۍ ولسوالۍ اړوند د توربو د کوز کلي اوسېدونکی یم. خبره دا شوې وه چې موږ دغه مشکل چې و موږ دوه کورنیو ترمنځ و چې شخصي سره تره زمان و. تقریبا په دا کې 4 نفرو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. په دا کې 2 نفره چې و هغه یې موږ و چې موږ خپله پلور مو و او یې موږ تره و. نو 2 نفرو هغه موږ مقابل نفر چې و تره زمان مو چې و 2 نفر هغه و. بس ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې ډېر په خیر تېره شوه. د قومي مشرانو، ځوانانو نه، د امارت د چارواکو نه واقعا چې په دې کې ډېر اخلاص یې وکړو، ډېر کوشش یې وکړو او موږ ډېر ترې نه خوشحال یو. نو مخکې بدبختي دا وه چې په تېرو دولتو کې به خلکو دا رقم د غونډې دا رقم د مجلسونه چې وو هغه به متاسفانه چې موږ به فتحو ته کېناستو او د یو بل فتحې هم به کولې. نو اوس حاکم نظام امارت چې ده ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې اوس دا رقم ته مراسم او جلسې چې دي هغه موږ یو بل د سولې غونډې کوو او یو بل ته مبارکۍ ورکوو، د خوښۍ غونډې کوو او د روغې جوړې کوي چې دا واقعیت د امارت یو مثبت ګام ده چې واقعا خلک دې ته ډېر احترام قدر لري او د خلک د خپل ځان بولي. ډېر خوښ یو، خوشحال دی. تاسو نه هم خپلواک تلویزیون نه چې تاسو د مراسمو ته راغلی خپل قیمتي وخت مو دلته ویر کړو او وخت په وخت د خلکو د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ویایي او د خلکو غږ مې ولس ته او حکومت ته یې رسوئ. ډېره مننه.